یو چا پوښتنه کړې ده چې مولوي صاحب یو ځلې مې ګناه وکړله بیا مې د هغه څخه توبه وباسله بیا مې بېرته بیا هغه ګناه وکړله نو آیا اوس بېرته زما توبه قبلیږي او که نه قبلیږي؟ اول خو یوه مسله ده او بل د توبې څو شرایط دي توبه په کومه طریقه باندې انسان وباسي کومه توبه قبلیږي بل دا مسله د اول مسلې جواب خو دا دی چې کله یو انسان ګناه وکړي د ګناه کولو ما بعده که چیرې بیا د دې ګناه څخه توبه وباسله نو الله یې توبه قبلوي که څه هم د غټه ګناه کړې وي بیا که چیرې بېرته هغه ګناه جن وسي بېرته پکار دا دی چې انسان یې توبه وباسي په حدیث شریف کې راځي چې څه وخت تا څخه ګناه کېږي د هغه بعده فورا انسان بیا توبه وباسي توبه کول پکار دی د ګناه بعده هېڅکله انسان دی مایوسه نه کښېني بلکې توبه دی وباسي او بله خبره ده چې کله یو انسان ګناه کوي دا ګناه دی د توبې په نیت باندې نه کوي مثلا یو انسان ګناه کوي د هغه مخکې دا سوچ وکړي فکر کوي یار چې د دې بعد بیرته توبه دې څخه وباسم دا تر ټولو غټه ګناه ده یعنې ته یو ګناه کوې په نیت د توبې چې دې بعد بیا به توبه وباسم دا تر ټولو غټه ګناه ده او بله خبر دا ده چې د توبې شرایط اول شرط دا دی چې انسان چې کله توبه وباسي تمامو ګناهونو باندې شرمنده سي یعنی دا ټول ګناهونه چې ما کړي دي یا الله زه پر دې باندې ستا و مخ ته شرمنده یم او ما دا ښه کار نه دی کړی دویم په اخلاص باندې دا ټول ګناهونه دې پرېږدي دې څخه دې توبه وباسي او پر روان وخت کې دې د دې نه کولو عزم اراده وکړي او دریم شرط دا دی چې کم حق پر ده باندې یا لمونځ نه و کړی روزه یې نه ونیولې د دې قضایي دې راوګرځوي یا که د یو مسلمان حق ور باندې و هغه حق دې